वाह इतना तुम मार रही है, तुम्हें तुम्हारा मेड़ा जीत जाएगा तो सही नहीं है. खबरा دومره د دنیا خلک زما په لای باندې ناست دي نو سینډینګ نه کوي ټیپ نه کوي ډبل ټیپ نه وا کوي د نور با 14,000 یا خدای ته برباد کړ ډګ ډګ والا دا 3100 3000 او 4000 کسان چې ما ته کینې دي کې ګفټر نشته چې تاسو 7000 پورا کی ډبل ټیپ مینوالو ډبل ټیپ تاسو ډبل ټیپ 120 کې کوي دا اوسو ګوره ډبل ټیم ختمېږي غرق نه شو ده الله بندګانو د قصیو یو ګل پکې راولې کافي دی پوه شو بس هغه شو شاپې برابر د سړي د کالر زیږي او مننه جار جار دا قصې زه د شیرونه نه غواړم چې شیرونه راته راولې خو واړه واړه ګفټونه راولې چې هسې دا شو شامې برابر چې نیشنل ټیم ډیزمنډ تک سړی دی خبره وره نسندل مړې خبره دې بیا راوتاو کړه څنګه چل دی یاره بیخي غلي غلي زما په خبره سره سوچ نه کوي میرات څه شه جوړه جوړه به ګرځو مننه خپلو کسانو ته چې دلته راشي ډبل ټیپ ته وکړي به جوړه جوړه به ګرځو قسم دی بس چې دا مسکی شي که نه داسې چل وکړي که نه بلکلي په دې زړه کې مې لکه سړی چې روجه ونیسي اوبه وڅکي په دې زړه یې روان وي داسې پکې لار وځي والله حقیقتي د باندې ما یم یم چرګ په شانتې هر وخت غږ کوم ولې څنګه نه باندې نه منم به زه دروغ ولې دا دروغ دي څنګه دروغ وایم د الله بنده ډبل ټیپ کوئ که نه ګپ نه بېرته وړم دېشي ته ګلونه راولی والله تاسو خو دومره خو که جومات خواته نه کېناستم اوس به مې بلډینګ درې چاته جوړ کړی وی د الله بندګانو 3,000 کسان یاستئ تاسو دومره ګفټ نه شته مننه په لای باندې ناست نو هغه وایي چې وای 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 چې مخته لاړ شو څومره ستا ډبل ټیپ وشو 1,000,000 1,00,000 کم پوره شو څنګه تا څه وویل ما وویل چې تا والا ګلونه پوره شو وختي خپې مې بیا داړ شروع ته چې څه ووایې زما خپې داړ شروع خو دا د رنګ ټیم دی د الله بنده دا د رنګ ټیم دی چاته د لایف کې ناست دی ښه ملګری مې دی ملګری ما څه د چا لمبرې نشته د تا نه بغیر ته خو مې جګارې ټول ملګري دي راسه مننه زړګا الله دی باد لره جار لکه د باد جار دا تا چې پکې دا زړه راویستو کافي دی خانده مه که نه اور را باندې بلی په ایمان څرمن را راتښتي لکه د سپین کړي چیلي ولې وایي ظالمې سمه ده زاڼې غړنګه دې ده ستانه ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ مننه جار جار دغسې وټسوئ اسکرین वेलकम जोकर वेलकम जोकर तुम किधर चला गया था यार मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था जोकर ये जोकर किधर से है पहले इसको हम देखेगा स्पीड 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 300 کم 4,000 کسان هستئ سپیډ سپیډ ورکئ شیله 120 کې لړا کوي پکار وټ جوکر چې تا ما ته غټ ګفټ راته وشته وه جار جار داسې زړګو دلته چې کوم سړی ګفټونه ولې ډایرکټ پاریو ته خېجوئ پالو کوئ پاریو ته خو هسې نه هم روانې ما څه خو 24 ګنټې پاریو کې د چا خبره سندل څنګه مړې موږ څه ګپ نه لګیا زامبوړی دې رانه جوړ کړل زامبوړ ټیکه دی شعر وشته شعر قدرې خلک خو دومره امیران پیسې لري تا ماته یو شعر خو راته وټکه جار 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 څوک درته شعر ولي دلته څوک هغه لاړو زه د باندې دا ټول ځان در شیندم ته د شعر غم وړي خپې مې دړ کوي سندل غر کې کړم دې خپو وګورې که دې موبایل نه دا پرتوګ وباسم مړې ګرمېږي مې رات ده نه سمه سکروټه جوړه
مننه مافیانه ته چېرته یې یاره ورک یې بیخي ډېر وخت یې وشو ښه چا والله زما سترګو ته خو ګوره په ایمان علت تاسه جوړېږم خو بس څه کوې نو یاره بس قسمت هم بند دی پوه شوې قسمت دې څه باندې زما قسمت دې بند کړی دی مړه څنګه مې ستا قسمت بند کړی څوک شته نه چې دا اوس 6800 راته ولي 6800 دلته ما ته پکې یو ګل نه راولي په 3,500 کسانو کې تا ته به 6000 مننه زړګا دقسې مړه دا شیکه ګلونه مولونه راولی بده خبره چېرته دی خطاب نه دی راغلی خطاب چې راشي ډایرکټ سلام اچوي هغه خو هغه چې تپساو به خطاب مننه خطاب شانته خو څوک نشته ده دغسې سودی رانه جوړ کړي یعنې دا ګلونه مولونه پکې رالیږئ په ایمان نادانه مننه دغسې دا ګلونه مولونه پکې رالیږئ نو سړی داسې خوږ کاري په ایمان سندل څه ناست یم ظالمانو د چنغلې څه مې لایف راغلی واو دا چې زه اوس درته ناست یم په مینه مې دله دا قاشوزه خولې کې در کوله قاشوزه د ګچي شی دی چمچه خو بل چې شي کې ورته وایي موږ ورته په پښتو ژبه کې قاشوزه وایو قاشوزه نه قاشوغه کچاګه یوه کچاګه لکه